په پاکستان کې د افغان حکومت د سفیر د لور د شکنجه کولو په اړه طالبانو هم غبرګون وښوده. طالبانو تازه څه ویلي دي جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې طالبان په اسلام آباد کې د یوې افغان نجلۍ تښتول او شکنجه کول غندي. طالبانو په خپل بیان کې ویلي دي چې د بشریت او انسانیت په ضد یو کار دی او دوی یې په سختو کلکو ټکو غندي. د بیان په وروستۍ برخه کې طالبانو د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې د مجرمینو د نیولو او په جزا رسولو کې بیړه وکړي او دا پروسه چټکه کړي. نعیم وردګ په خپل ټویټر کې داسې لیکلي دي: په پاکستان هیواد کې د یوې افغان نجلۍ اغتیاب یو اسلام او بشر ضد عمل او ظلم دی چې موږ یې په کلکو ټکو غندو او د پاکستان له حکومت څخه غواړو چې د جنایتکارانو د نیولو او مجازات کولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر د طالبانو د حکومت سفیر ملا عبدالسلام زیب هم د افغان سفیر د لور تښتونې ته په غبرګون کې ویلي وو چې د افغان سفیر د لور بې عزتي د هر افغان بې عزتي ده او د دې پوښتنه باید هر افغان د پاکستان څخه وکړي. زیب دا په پنجاب کې د افغان میرمنې بې عزتي ګڼلې وه. د افغانستان د سفیر د لور د تښتولو او شکنجه کولو وروسته اوس تازه د افغانستان حکومت مهم اعلان کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان څخه خپل سفیر او لوړپوړي ډیپلوماتان بیرته راغواړي او تر هغه به بیا دوی پاکستان ته وانستوي تر څو د سفیر د لور تښتونکي نه وي نیول شوي او مجازات شوي هم نه وي. عام افغانان هم پرون په کابل کې سره راټول شوي وو او د پاکستان د سفارت په وړاندې یې لاریون وکړ. د افغان سفیر د لور اغتیاب کول او شکنجه کول یې بشر ضد عمل وباله او د افغانستان د حکومت څخه یې وغوښتل چې د پاکستان سفارت دې په کابل کې وتړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.